یو خبره ما نه په دې خپل لیکچر کې هېره شوه، هغه داسې ده چې عربۍ ته موږ وګورو دې کې حروف تهجي چې دي هغه 28 دي، الف ب تورې پکې 28 دي 28 دي، او په نورو ژبو کې لکه پښتو کې مثال په طور 45 دي ډېر دي، نو په نورو ژبو کې سیوا دي. نو بیا د هغې ژبو عالمانو کوم قریب المخرج حروف چې دي نو هغه یې خپل قریب المخرج حرف ته دغه کړي دي، د هغې هم عدد یې ګرځولي دي. مثال په طور باندې عربۍ کې خو پی نشته، نو د پی ویلیو بسې که فرض کړه موږ تاریخ په دې کې بیان شوی د ابجدو په حساب باندې، نو د پی ویلیو موږ چې وګورو نو پی چاته نږدې دی؟ پی دی بي ته نږدې دی، دا قریب المخرج دی. نو د پی ویلیو او د بي ویلیو دا هم عدد دی، دا یو شان کړي دي. بیا کې دلته موږ راشو دغه ته فرض کړه ړې ده، نو په عربۍ کې خو ړې نشته که نه، خو دلته کې ری شته فرق شته، نو د ری ویلیو څومره ده؟ دا 200 ده. نو دې دی ړې له هم دغه ویلیو ورکړه چې دا هم 200 ده. که مثال په طور باندې دلته کې راغلی دی زی ده، نو د زی سره راوستې ده ژ ګ، دا د قریب المخرج ده، دته نږدې ده، نو د ده ویلیو چې څه ده؟ زی ویلیو لکه دا 5 ده هی واو چې شوه او زی څومره شوه؟ 7. نو دله ویلیو 7 ورکړې دله هم 7. دا قریب المخرج چې کوم حروف چې دوي د هغې هم عدد یې ګرځولي. یا که مثال په طور باندې موږ راشو دغه ته بل پکې چې دا یې ده، نو د یې ویلیو څه شوه؟ دا 9 شوه، د یې ویلیو 10 ده. که فرض کړه په هغې کې بیا دا مخصوصه یې ده، که د تانیث یې ده، او که د امر یې ده، او که پکې پرته یې ده دا مجهوله یې، نو دا یېګانې د دې ټولو ویلیو چې دي دا 10 دي، دوی له هم 10 ویلیو ورکړی ده. دارنګې نون دی، له نون سره بیا غنم خواته راځي او نون دا ورسره خواته راځي، نو دا د دې قریب المخرج دی، د هم دغه ویلیو ده. دارنګې که فرض کړه سین ته وګورو، د سین سره خواته بیا راځي خین، نو خین له هم دغه ویلیو ورکړی. که فرض کړه موږ جیم ته وګورو، جیم کوم ځای کې ده؟ ابجد، نو د جیم سره خواته بیا راځي سیم، زیم په پښتو کې، او بیا ورسره څه راځي؟ چې. نو دا د قریب المخرج دی. د ده جیم ویلیو څه ده؟ الف 1، د ده 2، د ده 3. نو د 3 ویلیو ده، نو دله ویلیو 3 3، د ټولو ویلیو 3 راځي. نو دغه سوچ به بیا کوئ چې کوم قریب المخرج وي. لکه اوس ت ده، نو ت ته خواته څه راوستي دي؟ ټ. دا د قریب المخرج دی، د ویلیو به ټ. د دغه ځای پورې دا ویډیو کاپي شوه. زنګ